زلازازۍ ته چا ولې توهین کړی دی او له پښتنو څخه څه ګیله لري؟ سلامونه درنو لیدونکو، په دې ویډیو کې به پرې خبر شئ. خو د هر څه څخه مخکې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د خوست په امنیه قومندانۍ کې د جنایي جرمونو د دفتر امري په توګه ټاکل شوې دویمه څارنه زلازازۍ وایي چې هغه خلکو چې د دې پر ضد یې پوسټونه کړي دي ډېره خواشیني کړې ده. زلازازۍ وایي چې پښتانه ټوله ورځ په خپلو ښځو له کورونو څخه بهر د پولې پټي کارونه کوي، خو زده کړه او دنده کول یې بیا بې غیرتوب ګڼي. نوموړی وایي چې پلار یې مړ دی، ورونه یې نشته دي، دوی 4 خویندې دي او یوه مور لري. هغه وایي چې د ټولو پالنه زما په غاړه ده، خو د هغو خلکو پوسټونو ډېره خواشیني کړې ده چې د دې پر ضد یې کړي وو. زلازازۍ همداراز زیاتوي چې کولی شو چې په کابل کې دنده ترسره کړي او آرامه ژوند وکړي، خو په وینا یې چې وایي غواړي د خوست محرومو ښځو لپاره خدمت وکړي او په همدې خاطر یې په خوست کې دندې ته غاړه کېښوده. د یادولو وړ ده چې زلازازۍ په ترکیه کې پوځي زده کړې کړي دي. تېره ورځ هغه د خوست په امنیه قومندانۍ کې د جنایي برخې د ادارې چارو د دفتر آمره وټاکل شوه. د زلازازۍ پر ټاکنې په ټولنیزو رسنیو کې په سلهاوو پوسټونه وشول چې ځینې خلکو د هغې پر ټاکنه سختې نیوکې کړي او ځینو خلکو بیا د زلازازۍ ملاتړ وکړ. درنو لیدونکو، ډېره مننه چې ویډیو م تر اخره ولیدله. که تاسو کوم نظر لرئ زموږ سره په کومنټ کې شریک کړئ او زموږ یوټیوب چینل هم